دا انبیاء علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام سمرلو انسان دے. ان ابراہیم لأواہ حلیم منیب قرآن کریم کے دو ځای صفت کیگی. دا اوہ دولس ترجمی علامہ قرطبی ذکر کئی. یہ ترجمہ دا کئی چی لأنہو کان یکثر التأوہا. دا اواہ مبالغہ دا پا اوہ اوہ کے ویدہ دخلین با دا اوہ اوہ چغی دیر خطے دا با اوہ اوہ دیر کول ذکر خود تعالی صفت کرے. ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ دا هغه نوجوانو چې د مدینه منورې په ولار باندې روانو او چا ورته وویل چې دلته ګرځېږي راځه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړه. نو سیل ته راغی ځوان هلک او د یو مالدار سړي زوی و. داسې مالدار و چې په 200 درهم به یو قمیص اچولو، شاهانه لباس به یو. هسې سیل او نندارې ته راغی. صحابه کرام دا غریب اصحاب صفه یې ولیدل، بس خوند یې ورکړه. راغی ایمان یې راوړه او کلمه یې ولوسته. چې ایمان یې راوړه دغه لږ ټیم کې به دته څه ښودلی شي، خو رحمت للعالمین ورته وفرمایل چې څوک نو کل من لقیته چا سره چې ملاقات شي فقل السلام علیک، نو ورته وایه چې السلام علیک. ذوالبجادین رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې څوک به مخه درځي ورته وایه السلام علیک. دی چې روان شو ډېر په مینه او چې سړی نوی مرید شي څومره خوشحاله وي، چې بیا نوی د کفر نه اسلام ته راشي ابو څومره خوشحالي وه. بیا د محمد مصطفی سره صحبت شوي وي، په یو صحبت د اولیاء او سردار ته جوړ وي، نو دی ډېر خوشحاله دی. مخې سره چې ځي او تره ورته په مخه ورځي السلام علیک یا عمی. هغه پوه شو هو ته خو بېدینه شوې، دا څه کې دا دې کوم الفاظ یاد کړي دي چې چا ته په مخه ورځي سلام اچي هغه ورته وایي بېدینه شوې. یوه خور یادوي وی هغه خور نه مې زه مې دعا ورته غواړي چې هغې ته ما سلام واچو نو ما ته یې وویل څومره ښایسته الفاظ دې یاد کړي دي، دا څومره ښایسته دین نه راغلی. وی هغې راته دا وویل. بیا د شپې راترونه یې راغونډ شو دا کلیوال او ده ته یې وویل چې دې دین نه واوړه، یعنې موږ به دې د جایداد او مالدارۍ او پیسو هر څه نه به دې وباسو. د مبارک ورته وی چې هر څه دې ستاسو وي، بس دې دین نه وښتی نه شمه، ما پرېږدې به زه به لاړ شم مسجد نبوي شریف ته، دا څه ستاسو شو. کله چې دې نیمه شپه او د کور نه یې راوباسي نو یو تری دی ډېر جابر و، هغه د ورېرونو د ده د رشتهدارانو ته امر کوي وی وانزع قمیصه، دا کم قمیص چې 200 روپۍ په غاړه دی دا ترې نه وباسئ. هغه قمیص د په خپله مبارک راویسته ور وغورځو چې قمیص دې هم ستاسو وي. او چې کله په یو لنګ کې را روانېده څادر هم ورسره نه و، نو دې وخت کې هغه تره اواز ور باندې کوي چې دا لنګ هم ترې نه لرې کوي. نو بیا مورې د وړۍ یو 2 شلېدلې ټوټې راخلي، هغه په خپلو کې غوټه کوي او د خپل زوی ته یې ورکوي چې دا لنګ دا ورکه او دې به ځان ته لنګ ووهه. هغه شلېدلې 2 ټوټې ځان ته لنګ کوي او د رحمت للعالمین دربار ته راځي. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره به ویلی و، ډېر وخت تېر کړه. ذوالبجادین رضی الله عنه خلکو به یې ډېر لحاظ کولو. بیا دې تبوک غزا ته هم ورسره لاړه. یو روایت تبوک غزا یادوي، یو روایت دا جنت البقیع شریف یادوي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي زه را روان وم، شپه وه تبوک کې یا جنت البقیع وه، خو اکثر اهل د سیر تبوک یادوي. رڼا لګېدلې لیمپه چې زه رالم ګورم چې قبر کنستلی کېږي، نو چې په غاړه ودرېدم یو څو صحابه کرام دي، صدیق اکبر رضی الله عنه دی. لندې مې چې وکتل په لحد کې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خپلو لاسونو باندې هغه خاوره وباسي او بارې غورځوي او بیا راپاڅېده. ویل چې زما دا ورور ما ته راکئ. صدیق اکبر رضی الله عنه وایي چې کله یې دته نبي علیه السلام ورور ووي، وی موږ ووي چې کاش دا ذوالبجادین په ځای باندې زه مړ وی چې ما ته نبی علیہ السلام ورور ویلی وی. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي مونږ چې دلته کوم صحابه ولاړو د هر یو دا وویل چې کاش کې نن زه مړ وی چې رسول الله مبارک لحد کې ډډه والی وی او لاس یې زما په لحد کې والی وی، ما ته خپل ورور ویلی وی. هغه ذوالبجادین رضی الله تعالی عنه مبارک بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لحد کې کېښوده او ناشنا دعا یې وکړه، یا الله اللهم ارض عنه، یا الله د ذوالبجادین نه راضي شه. وقد امسیت عنه راضیا، دا اوس ماښام چې دی وفات کېده تر دغه ټیم کې نه زه ډېر خوشحاله وم چې زه ترې راضي وم ته هم ترې نه راضي شه. په دې الفاظو یې دعا ورته وکړه. دغه ذوالبجادین رضی الله عنه به د مسجد نبوي دروازه کې اکثر ناست و او د ده طریقه څه وه، ده به دا کول اوه اوه دا چغې به یې د خولې راخاتې. یوه ورځ عمر فاروق صاحب په لار راځي،
رسول الله مبارک ته وی دی ریا کوي که څه کوي چې دا چغې وهي نبی علیہ السلام ته فرمایي دعه پرېږده دی د څه کار مه لره انه اواه د خدای تعالی ته رجوع ډېره شوې ده ځکه اوه د خولې نه خېږي ګوره هغه صحابي چې د خولې نه د اوه چغې ختې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فیصله دا وکړه چې دا ریاکار نه دی د خدای تعالی ته رجوع ډېره شوې ده نو دا د صحابو سیرت کې هم دا راغلي دي او دا د انبیا علیهم السلام حالاتو کې هم د خولو نه چغې دا حالات وتلي دي نو چا به استعداد کمی بل شان تیزه چغه به تېوځي چا پرېوتل به زیات وي د چا به کم وي خو تاسو عوامو ته زما دا نصیحت او خیرخواهي مشوره ده چې صوفیو په حالاتو باندې اعتراض مه کوئ سیوطي رحمت الله علیه په حاوي کې دا لیکي چې فالتسلیمو فالسلامة فی تسلیم حال القوم که د ایمان سلامتی دی غواړي نو حال القوم نه مراد د صوفیو وجب دی په دې ځای کې د صوفیو په وجه د اعتراض مه کوه او یې منه وایي کې د ایمان سلامتیا